د پاکستان دوه مخی حکومت یو بل ډیر لوی رذالت او غلط کار کړی ده. دوی ولې له پښتنو ډارېږي؟ ملګرو راځئ چې تازه څه روان دي ویډیو وګورو او منظور پښتون سره یې څه وکړل. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې پریس کلب یا رسنیزو مرکز څه نه دی پرېښی. په پاکستان کې پښتانه د عادي ژوند حق هم نه لري. همداراز رسنیزې ادارې او خبریالان هم دومره خپلواکي نه لري چې یو کس رسنیز مرکز ته راوغواړي او هلته ورسره غیر رسمي ناسته وکړي. ویل کېږي چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځینو سین ایرز خبریالانو منظور پښتین د اسلام آباد پریس کلب یا رسنیز مرکز ته ورغوښتی و، خو د ورتګ پر مهال پاکستان حکومت هغه دننه نه دی پرېښود دی. د اسلام آباد پریس کلب خبریالان وایي چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اسلام آباد پریس کلب ته راغوښتی و ترڅو یو غیر رسمي ناسته ورسره ترسره کړي او په یو شمېر مسایلو ورسره بحثونه وکړي. دوی وایي کله چې حکومت له دغه ناستې خبر شو نو منظور پښتین یې په وروستي وخت کې د اسلام آباد پریس کلب ته پرېنښوده او دوی ته یې د دغه ناستې اجازه ورنه کړه. ویل کېږي له هغه وروسته چې د پاکستان امنیتي ادارو منظور پښتین اسلام آباد پریس کلب یا رسنیز مرکز ته نه پرېنښود نو یاد خبریالان له هغه سره په ګډه یو نږدې پارک ته لاړ او هغوی هلته ناسته ترسره کړه. یو شمېر خبریالان د پاکستان د امنیتي ادارو په دغه کار باندې سختې نیوکې کړي دي او وایي چې په پاکستان کې د ازادۍ یا خپلواکۍ په نوم هیڅ هم نشته او ډیموکراسي هم تش په نوم ده. د یادولو ده چې تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ د پنجاب یو پوهنتون ته تللی و. هلته یې له زده کړیالانو سره لیدلي و چې وروسته پرې د پاکستان امنیتي ادارو عریضه کړې وه او ویلي و چې محسن داوړ په دغه پوهنتون کې زده کړیالانو ته د پاکستان حکومت او پوځ پر ضد تحریکول. درنو لیدونکو د پښتو ژبې تر ټولو کره، دقیق